چاینا د طرف نه وایرس راغی موږ ته یو خو نه دی که نه دا سواین وایرس راغی او دا بړ فلو راغی او بل راغی خلک پرې مړه شو دا څه شی دی ډینګي راغی نو زمونږ زنانه او پرده نه کوله مخ هم نه پټاو خپې هم نه پټولې او ورنان هم نه پټوله او مټې او سنګلې هم نه پټولې وي دا په موږ باندې ظلم دی الله وی نه پټ کوي په دې کې ستاسو عزت دی نو د هغې نه نه پټول چې ډینګي راغی نو د ډینګي د یرې نه بیا لاسونو ته دستانې هم واچولې او په چاینا کې دوی پابندي ولګوله زنانه به نقاب نه اغوندي پرده به نه کوي او تقریبا چاینا چې کوم مسلمانان اوسیږي هغوی ما ته پخپله وایي چې دا 4-5 جوماتونه د چاینا حکومت مکمل سیل کړي بند کړي دي او د مسلمانانو د بچو دپاره جدا مدرسې وي هغه ټولې مدرسې بندې کړې او تاسو به هم د چاینا په سکولونو کې سبق وایي او د روجې په ورځ باندې تاسو به ویډیو کتلي روجې په ورځ باندې د غرمې په ټیم کې ټول مسلمانان د هغې په علاقه کې را جمع کړه او په زور شا به یې خوراک وکوي روجې پې ماتې کړي نن دیو خو په زنانو په نقاب پابندي ولګوله نن د دیو سړي هم کورونو ته دننه شوي دي یعنې سړي هم په کورونو کې دننه دې نشي راوتی او چې بهر ته راوځي نو د زنانو په نقاب پابندي لګوله د مسلمانانو د دیو ټول چاینیز چې څومره دي نو خولې ته نقاب اچولی مخ پټ کړی او هېڅ علاج یې ورسره نشته په زرګونو خلک مړه کېږي روزانه رپورټ راځي او د دیو دکانونه هم بند دیو د مسلمانانو تعلیمي ادارې بند کړې الله د دیو نن ټول تعلیمي ادارې سکولونه کالجونه یونیورسټۍ ټول هر څه بند کړي دي بند دي که نه او خوشحالېده نه دي پکار دا یاد ساتئ دا الله عذاب د خوشحالېدو څیز نه دی دعا کوئ الله دې د چاینا نه هم لرې کړي او الله دې زموږ نه هم لرې کړي بني اسرائیلو باندې ملخانو عذاب راغلی او نو موږ ورته عذاب وایو لیکن په موږ باندې د ملخانو عذاب شروع شوی دی زموږ صوبې ته را روان دی بلکې را رسېدلی دی دا څه دا عذاب دی او د هغې رپورټ دا دی چې که دغه د ملخانو لښکر را ورسېده نو په دې فصلونو کې به هېڅ شی روغ پاتې نه نو عذاب نه دی نو څه دی نو چې زه ورته عذاب ویم نو خلک قار شي عذاب ورته مه وایه مطلب عذاب نه دی موږ به همدغسې آزاد ګرځو دا ټول د عذاب شکلونه دي نو په عذاب باندې به چېرته خوشحالېږي د کافر په عذاب هم مه خوشحالېږه الله دې د هغوی نه هم لرې کړي ځکه دا په تا باندې هم راتلی شي په ما باندې هم راتلی شي الله ته رجوع پکار ده د چاینا حکومت هم پکار ده چې الله ته رجوع وکړي تاسو دپاره دا عبرت پوره دی که نه فاعتبروا یا اولی الابصار د عقل خاوندانو عبرت والی که نه دا الله چې دا خنزیران حرام کړو نو یو کال مخکې دیو خپل ټول خنزیران سوځولي وو هلاک کړي وو په ځمکه کې دفن کړي وو وی د دې د وجې نه دا بیماري را روانه ده او راغلې ده نو نن هم دا ټول هر څه ختم کوي خوراک یې پرېږدئ پرورش او افزایش یې پرېږدئ بچ بشئ الله چې څه رالیږلي دي او څه حرام کړي دي هغه حرام وګڼئ او څه حلال ګڼي دي هغه حلال وګڼئ نو بچ بشئ د بې حیایۍ نه ځان بچ کوئ خپل قوم الله طرف ته څنګه چې سجده ولګوله نو عملا سجده ولګوئ د الله تابعدار شئ نو بچ بشئ د عذاب نه او د مسلمانانو دپاره خو ډېر اسانه ده که نه الحمدلله مسلمانان یو الله ته رجوع وکړو دا فحاشي بې حیایي دا د عورت مارچ دا جلوسونه دا پکار ده زمونږ حکومت هم عبرت والی که نه د الله عذاب راځي د قوم لوط ذکر الله وکړو په قرآن کریم کې چې کاڼې پې وورېده نو فرمایل وما هي من الظالمین ببعید ګوره یاد ساتئ دغه کاڼي د موجوده ظالمانو نه هم ګوره لرې نه دي نو دا دي که نه عذابونه راغلل که نه نو پکار ده چې دا د مسلمانانو ملک اسلام طرف ته د دې قیادت د دې ډرایوري د دې سټرینګ تاو که اسلام طرف ته او د الله بندګۍ طرف ته نو دا روان چې څومره څه دي عذابونه دي د هغې نه به بچ شو